نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د اسلام مثال د یو خیمه ورکړي. فرمایي چې یو خیمه وي او د هغې پنځه ستنې وي. که دا ستنې وي نو خیمه به ولاړی، او که ستنې نه وي نو هغه تنبو بیا نه ودرېږي. دارنګې د اسلام بنیادي پنځه ستنې دي. که دا ستنې وي اسلام به وي، او که دا ستنې نه وي نو اسلام به نه. اهم ستن د اسلام هغه ایمان دی، کوم ته چې کلمه شهادت وایي چې موږ دا اقرار وکړو د زړه نه او دا یقین سره ومنو چې الله یو دی، هیڅ قسمه شریک نه لري، لا اله الا الله. او دا خبر هم د زړه نه ومنو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله برگزیده او مبارک پیغمبر دی، زمون د هدایت لپاره رالیږلی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا شهادت کوله کلمه د اسلام د خیمې د میان ستن ده. که د خیمې د میان ستن وي نو خیمه به وي، که نی خیمه به ني. نو که د چا د دې کلمې تصدیق وي، یقین وي او منل وي دغه نه، خو اسلام به ده کې وي. او که دا کلمه څوک نه مني نو دی به مسلمان وي. د اسلام خیمه به نه. څلور نور ستنې دي. یو د مونځ والا ستن ده، یو د زکات والا ستن ده، یو د حج او بل د روژې. د خیمې د غاړو ستنې کوي نو خیمه به کامله وي. او که د غاړو ستنې ني او د منځ والا وي نو خیمه به وي خو نقصاني به وي. که د منځ ني بیا خیمه به ني، که د منځ وي نو خیمه به وي، خو چې د غاړو ستن نشته نو خیمه نقصاني ده. دارنګې که کلمه شهادت وي خو مونځ ورسره ني، د غاړې ستن ده، روژه ورسره ني، حج ني په مالدار، زکات ني د مالدار انسان، د ده د غاړو ستنې نشته نو ایمان خیشته خو ایمان یې نقصاني وي. بیا د ټولو څلورو واړو ستنو کې اهم څیز مونځ دی. دویم نمبر څیز زکات دی. کوم انسان چې مالدار دی، وصي کېږي، غني چې ورته وایي د شریعت په اصطلاح کې، ده باندې زکات فرض دی، لکه څنګه چې په عام مسلمان مونځ فرض دی. که دغه غني او مالدار سړی زکات ورکړي، غاړه خلاصه شوه. که زکات یې ورنکړه، د الله په نزد یې غاړه د قیامت په ورځ بنده ده. لکه یو سړي باندې مونځ فرض دی او دی نه کوي، غاړه یې بند. مالدار سړی چې زکات نه ورکوي، د قیامت په ورځ یې غاړه بند. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي هغه خلک چې سره او سپین خزانه کوي، سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې نه خرچ کوي. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي فبشرهم بعذاب علیم، اے پیغمبره دی له په دردناک عذاب زیری ورکړه. دی خبر کا دی پرې عذاب خوشاله دي، دا عذاب په خپله غواړي، ولې د الله مال کې خرچ نه کوي. خبرې کا دردناک عذاب به الله د قیامت پر ورځ ورکوي. دا الله په خپل قرآن کې فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. دا مالونه به الله د قیامت پر ورځ راوالي، دا سره او سپین او نور مالونه. د دې نه به تختې جوړې کړي، تختې لکه د ماشومانو سره د خط لیکلو تختې چې وي، داسې تختې به دې جوړې کړي. فتقوى بها فی نار جهنم، د جهنم په اور کې به د دې سړي د داغ ورکولو دپاره ګرمې کړي. جهنم ته به ورښکته کړي چې دا تکې سرې شي. فتقوى بها جنوبهم وظهورهم وجنوبهم، چې څنګه ګرمې کړي د جهنم په اور کې. یوم یحمى علیها فی نار جهنم، د جهنم اور او د هغې ګرموال هغې به ګرمې. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، د ده تندي ده، د ده اړخولو نه او د شاله به پې داغونه ومیلاوي. چې کله دا مال یخ شي، بیا به د جهنم په اور کې ګرمې کړي، بیا به یې راوالې او تندي ده او ملاله او د اندامونو له به پې داغونه ورکړي. داغونه الله دې مساعد. هدې چې سړی اور ګرم کړي او د چا تندي له یا مخ له خو ته یو یا ګونډی له یا پنډی له خو یو څه چغې به وباسي.
نو چې ستا ټول مال الله را جمع کړي او د جهنم په اورې ګرم او بیا د انسان تندیل او ملال او اندامونو له پې داغونه ورکړي او زه فرشته به ورته وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا ځان له تا جمع کړی ډېر ودې لګوي دا مال دې جمع کړی د الله په مال کې تا نه خرج کو ثم لا ينفقونها في سبيل الله دا الله لار کې نه خرج کو ځان له دې ډېر ودې له ساتلو هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما كنتم تكنزون کوم مال چې ځان له ډېر ودې له جمع کړو د هغې سزا میدان ته چې سزا وسکي ډېر آخرت سزا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې مال جمع کړي زکات یې ورنه کړي د قیامت پر ورځ به د دې مال نه یو گنجې خامار جوړ شي گنجې خامار لوی خامار د دې مړی ته به ورپرېږدي مړی نه به یې تو شي او دا وختي به ترې راکي کوي دلته به ټکونه ورکوي پرې وختي او پرې بل وختي به ورته ټکونه ورکوي څه به وایي مار به ورسره خبرې هم کوي عجیبه ده د آخرت مار دی خبرې به کوي د دنیا نه دی وی انا مالکه انا کنزکه زه ستا مال یم او ستا خزانه یم ګورې ستا مال یم ستا هغه خزانه یم چې تا له الله درکړې وم او تا د الله حق په ما کې نه ورکو اوس ټینګ شه هغه مال به ولې را وختي راڅکوي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا ده رونو زکات که یو سړي ورکړ مال یې پاک مال به زیاتېږي او سړی دا نه وي چې زکات مې ورکړه مال به یې کم شي نه ګورې زیاتېږي قرآن کې الله فرمایي یمحق الله الربا ویربي الصدقه دا خو د الله د کتاب وینا ده نو الله چې کومه خبره په خپل قرآن کې وکړي دا ضروري که رښتونې وي هغه رښتونې یو سړی وایي چې نه رښتونې نه ده خو دا مسلمان نه دی دی خو د الله کتاب نه مني د الله قرآن نه مني د الله خبره نه مني زمونږ په دې ایمان دی چې قرآن حکیم کې الله تعالی څه فرمایي او په احادیثو کې د دواړو جهانو ښکلي پیغمبر څه فرمایي دا ټول رښتونې او حق دي موږ په دې شک نه کوو نو نبی علیه قرآن حکیم کې الله فرمایي چې د سود مال کمیږي ختمیږي او صدقه چې د کم مال نه څوک ورکړي مال پرې زیاتېږي ظاهر کې خو موږ دا وایو یاره دا مال هم ورنه کړه او که ورم که نو مال به مې کم شي دا 1000 روپۍ دی ښه 25 روپۍ به زه ورکړم که 25 روپۍ مې ورکړې خو دا 25 خو کمې کړې او الله په خپل قرآن کې زیاتوي مال زیاتوي مال پاکوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي ثعلبه راغی زکات دپاره نبی علیه السلام یو صحابي ولید ویلان شو زکات راغی هغه ګرځېده پرې مالدار او پرې زمیندارانو د هغوی نه زکات راغی دا ثعلبه څوک یو غریب سړی د پیغمبر علیه السلام یو غریب صحابي نبی علیه السلام مبارک ته راغی وی دا الله رسوله غریب یم دعا راته وکړه چې مال الله تعالی مال دی حضور پاک مبارک ورته دعا وکړه چې نبی علیه السلام خو مخکې ورته وایي چې ګورې مه کوه دا غریبي دی ښه هسې نه که مال درته میلو شي بیا د الله حق به درنه پاتې وی نه د الله رسوله مجبور یې کړه چې دعا یې ورته وکړه د حضور پاک مبارک دعا بېشک قبلېږي قبوله ده الله تعالی ولا ګډې چیلې اوښان ورکړل هغه زمانه کې دا مالون مانځله به جومات ته راته مالونه یې زیات شو نو په کلي کې بیا ګزاره نه کېده د مدینې شریفې نه بارې ځان له ځمکه واخېسته او هغې ته منتقل شو ځمکه کې ځان له کور جوړ کال ته لاړ هغه ګډې چیلې اوښان دي هغه پکې ساتي مانځله به راته نور کله 15 وخته مانځله خو چې د مدینې شریفې نه بار ووته نو بیا به یو څو منځونه راته او څه به نه شو رارسېدی ماسخوتن به تیاره به نه به شو راتلی سهار به تیاره به نه به شو راتلی چې د ماسپښین مازدیګر ماښام به راته ګوره د مال دا برکت یو مونځ د حضور پاک مبارک په ژوند کې هغه سره د ټولې دنیا د مال نه قربان داسې ده که نه چې نبي علیه السلام مبارک حیات دی په دنیا کې او مونځ ورپسې کې او د هغه مبارک مخ ته ګورې نوراني ته دویم د دنیا دا ټول مال ترې نه قربان د مال د وجې باندې مونځونه پاتې شو د نبي علیه السلام په امامت دی نور مال ډېر شو ځکه د نبي علیه السلام دعا وه نو د عقل تم تنګ شو نو ورپسې د بل ځای ځان له ځمکه واخېسته ښه لرې ځکه چې چا څاري ډېري پردي فصل له ورته جګړې کېږي حرام کېږي لرې ځان له کور جوړ
اوس به صرف د جمعې مانځل راته او نور له نه شو رارسېدلی نور یې مال ډېر شو ځکه دعا د دواړو جهان د مبارک سردار ځان له خلک هم پې تنګ شوې سړیه بلا ګډه چیلې وخاندې دي زمونږ پښتونه یې وخوړل ځان له لږ لرې ځمکه نور هم واخېسته هلته یې کور جوړ کړو بلا مریانې دي غلامان وینځې هلته لا د جمعې مونځ هم دې پاتې یو اختر او بل اختر به راځي دا د مال سره زه وایم هغه مال څه دی مال بد نه دی د ډېرو صحابو مالونه و ښه ډېر اوس درته بیانوم خو چې د الله حق پکې وایي او کوم مال چې تا نه الله هېر د الله حق در نه هېر کړي دا مال د انسان لپاره وبال دی الله دې داسې مالونه الله دې داسې مالونه راکړي چې مونږ ته پکې الله او د الله رسول او دین او اسلام را یادي زکات د نبي علیه السلام یو صحابي ولېږه چې راشه زکات راغونډ وګرځېد د یو نه رالي د بل نه دله وه ساده به بوډا دی نبی علیه السلام را لېږلی ستا په مال کې چې کوم زکات یې غدر نه و زکات څه ته وایي او زکات نه پېژنې قرآن کې الله نه وایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مونځ هم کوئ زکات هم ورکړئ نه ټیکسونه ما نه ټیکسونه غواړي زکات غواړي پیسې در سره نشته نه ورکوم نشته را خو ما په خپل محنت او مشقت ګټلې وي هغه زکات غونډوونکي د نبي علیه السلام مبارک صحابي را رخصت کړ چې راغی نبي علیه السلام مبارک له څنګه چل دی وکړو وی حضرت د نورو خلکو نه مې راجمع کړه هغه صحابه چې تا ورته دعا کړې وه هغه زکات رانه ولې وی دا خو ما په خپل محنت مشقت ګټلې دی او دا ټیکسونه تاسو ما نه غونډوئ په موقع چې کوم صحابه نه وی دا الله رسول دعا دې ورته وکړه که نه دی مال ډېر اوس زکات ته ټیکس وایي زکات نه ورکوي د دواړو جهان مبارک سردار به د چا غیبت نه بس چپ شو دې چې کور ته راغله ښځې ته یې الوی ښځې او سړی راغلی دی زکات یې غوښته اوښان په زکات کې ګړې چیلې غنم نور مال دی غوښته نغد مال ما ورته وی ځانې وخته خپل کار کوه وی د کوم ځای نه راغلی سړي وی نبي علیه السلام را لېږلی ای بدبخت چې نبي علیه السلام در راولېږه او تا بیا هم واپس ولېږه ودې راته دا دې څوک غلطي دې وکړه دا مال خو د نبي علیه السلام مبارک د برکت الله مونږ راکړی ډېر دا ښځې ګورې تکلیف سړي په زکات کې ناراضتئ زنانه په خیر خیرات کې دی خو مونږ د زنانه په مال هم خېټه ورچولي نو هغه هم چې قبضه کړي د هغې چې کوم مهر دی هغه مونږ خوندي کړي نه وه ښځې په صدقه کې او په خیرات کې دی ښځه چې طالبانو نه دا وظیفې ښځې ورکړي یعنې که سړو ورکولی چې دا طالبان په جومات کې نار نه ځي لکه سمسی د سړي په لاس دی سمسی د ښځې په لاس دی شکرې د سړي په لاس نه دی هغه د ښځې په لاس دی نو طالبانو ته ډوډۍ میلاوي یعنې که شکرې او سمسی د سړي په لاس وه یقین کوه که یو نوړی هم چلی د سړي زړه سخت دي د ښځو زړه نرم دا عامه ده که څوک فقیر راشي او یا څوک لږ غوندې هم وجاړي نو د سړي زړه سخت دي او ښځه پرې زر خفه شي داسې ده که نه د ښځو زړه نرم وي د سړو زړه کلکې نه ښځه ورته وایي سړیه دا دې څوک د نبي علیه السلام مبارک استازی ودې دا مال خو د هغه په دعا مونږ له الله راکړی دا دې څه وکړل غلطي دې وکړه او زکات چې حق دی ورکړی به دې وکړه دې هم پوه شو چې ما غلطي وکړه اله شابه سړیه چې څومره ستا په مال کې زکات کې را جمع کا او نیغ پیغمبر علیه السلام دی نیغ شابه دې ستومان بڑا سامان را جمع پیروخان ګړې چیلې او نقد مال کې او غله کې چې څه کېدل ټولې جمع کړل غلامان نوکران یې ځان سره واخېستل راغی مدینې شریفې د جومات میدان کې ټول سامان کې حضور پاک مبارک ته ورغی د الله رسوله ستا سړی راغلی و ما نه دغسې راغلی او ما هغه ټول زکات راوړی دی دغه میدان کې مې ایښودی دی د الله په لار کې قبول نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی تا خو زکات ته ټیکس ویلوی تا له چې د ما سړی راغی هغه وخت کې دې ولې نه ورکړې اوس دې راوړه ځه شابه مال دې موړه ځه مال دې وړه اوس به د قیامت په ورځ په دې شا د الله په دربار کې راوړې ویحه ثعلبه صرف دا یو ټکي د خولې مبارکې نه وتې هغه سړي به ته وې زکات یې رانه کړه وې ثعلبه تباش تباش ویحه ثعلبه تباش غرب وې ځه شابه دا مال دې وړه اوس به د قیامت په ورځ په دې صف د پاسه راوړې د الله لا حدیث پاک کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې داسې خلک
بدا مالونه د قیامت پر ورځ په دې سټ د الله دربار ته وړي. لاړ سړی د نبي علیه السلام مبارک د وفات نه پس د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه بلا مال را جمع هغه زوړه مو نه وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له داسې بوډاو چې راروزي پې را پرېوتې راغې ورته کېناست وایي دا مال مې راوړی دی زکات تا د الله په لار کې قبول. وایي دا خو بلا مال هغه د ټولو کلونو مال یې راوړی. وایي ته څوک یې؟ وایي ثعلبه یم. او هغه چې هغه نبي علیه السلام تا زکات نو قبول کړی. وایي هغه بدبخت یم سپېره یم. وایي چې نبي علیه السلام د چا زکات نی قبول کړی نو ابوبکر له څه مجال دی چې هغه زکات قبول کړي. زوړه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله هغه هغه ټول د نبي علیه السلام د زمانې او د ابوبکر د زمانې او د دغې زمانې ټول بلا زکات راوړه. وایي دا قبول کړئ. ته څوک یې بابا؟ وایي زه ثعلبه یم. هغه چې نبي علیه السلام او ابوبکر ستا زکات نو قبول کړی. وایي هغه یم. وایي ښه چې نبي علیه السلام د چا زکات نه قبول کړی او بیا د هغه نه پس د هغه خلیفه ابوبکر نه قبول کړی د عمر څه مجال دی چې زکات به قبول کړي. وړه د قیامت پر ورځ په داسې د پاسه د الله دربار کې راوړي. اوس هم بعضې خلک ولې داسې صدقه خیرات او زکات دې ته ټیکسونه دې ته بوج وایي بوج. دا د الله حق دی. ګورې د متقي صفت کې الله وایي ومما رزقناهم ينفقون. کوم مال چې الله ورکړی دی نو په هغې کې خرڅ مال خو الله راکړي. که الله غواړي په یو سکند کې باندې دا مال دي دا دې دا کنه بیماری به درته پیښ داسې بیماری چې لکونو روپۍ به پې لګي سبا کې دشمني مقدمې به درته جوړې کړي په لکونو به پې لګي. بیا به څه کې کورونه به درته راوغورځوي. بیا به څه کې جګړې به درته جوړې کړي. افت به در باندې راوړي. زلزله به در باندې راوړي. بیا به څه کې کولی شي الله که نه دا ډار څوک نو زکات د مال حق د انسان د مال دا به دې خامخا ورکړي. چې نه ورکړي د الله مجرم شو. د قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي او په دنیا کې څه سزا ده مال به بربادي. دا دې نه وي چې ما مال ډېر مال به ډېر خو د زړه اطمینان او سکون به پکې نه زړه به مطمئن ني زړه به خوشحاله ني خفه وي. نو په هغه مال څه کې چې زړه پکې مطمئن نه دی او زړه پکې خفه دی خوشحاله نه او دا مال ګټو چا پرې مو سوچ کړی او کنه بچو چا نه جمع کوي چې زکات نه زوی لا لور لا بچو لا هغه بچي چې بابا مړ شي بس جنازه را او د جنازې نه پس یو دوه درې ورځې ولا قبر لذي با خبره خبره دا مال ولا بابا ګټل لار ولا ګټل په خوا به د جمعې په شپه باندې چې تا لږ خیرات او صدقه کو غریب له جمعات ته ورکاو چا به جمعې په شپه ورکوه مو ورکوه هغه خبره ختمه صدقه ختم خیرات ختم لار او مور ته ډېر نر زوی به ایماندار زوی به چې یو څو شپې خپل پلار او مور رایاد اب هم کوي. نو کم مال چې ته ګټې ځان مجرم کې د الله حق نه ورکې د بچو دپاره چې سترګې دې پټې شي قسم دې دغه بچي به پې جنګونه کوي که دوه وړی در او ولې خیرات ولې د الله په خپل ژوند ماشوم ونه پوهېدل کو به خیرات مال یې و دولت یې و جایداد یې و ولې نه کول خیرات چې نه کول زب پیرې پې ټکېږي او سر دې پې ټکېږي د بچو اړور دې نه کړي رونو ځان له به آخرت نه خرابوي آخرت به ځان له خراب دنیا به بچو له جوړه شا باندې چې زکات فرض غني دی ورکوی د خپل مال زکات غاړه خلاصه کړي آخرت کې بچی نه پکاري او دا مو چې مال به کم شي زره قسمیه وینا د دواړو جهان د مبارک سردار وینا او د الله د کتاب وینا چې مال کمیږي نه او خوشاله به مې پرې مال او څلوېښت یو روپۍ زکات نه مال زه دومره شی نه دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې بعض خلکو د زکات نه انکار نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فوج را جمع کړ وی جهاد وسره عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی دا څه کې دا مسلمانان دي مسلمانانو سره جهاد کې وی د ما د قسم په خدای وی چې کوم سړی په خپل مال کې زکات نه ورکوي
چې یو د ګډه چیلې پرکوټې بچی پې لازم دی، یو چابک او تسمه پې لازمه ده او دام نه ورکوي، زه به ورسره خامخا ځم. جهاد یې ورسره وکړو، هغه قوم یې ټیک کړو، په تورو باندې حمله کړه. دا یو بغاوت دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی زما هغه وخت خو چې دې بد کوي، وروسته راته پته ولګېده چې ابوبکر په حق ولې داسې نه کړو. سبا بل قوم انکار کړو، بل به انکار کړو، بل به انکار کړو، او چا به زکات کول. قوم یې ویرو چې خامخا به زکات او چې صدقه لري د مال نه ورنکړه. زکات خلاصه کې نفلي صدقه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، بیبي ته یې ویل خوراک ته شته که نشته؟ ودرېږه الله رسوله، دې تاخ کې مې یو پروټه غوښه یې ښودې ده، دا د اوبو کې اچومه لږه ښوروا دله جوړو. بیبي چې ورله د مسلمانانو مور تاخ ده، ویې کتل په تاخ کې غوښه نشته، کاڼې پکې پروت، سپینه بکره پکې د کاڼې دا غوښې پکې راله نبي علیه السلام مبارک ته کاڼې راوړو. د الله رسوله دا خو دلته کې غوښه مې ښودې وه ستا دپاره، اوس خو په کاسه کې د غوښې پرې کاڼې پروت. وی څه واقع خو نه را پېښه شوې، ولې داسې؟ وی صاحب نور څه نشته، خو یو سوالګرې ده او سوال یې خیر راوړی ده الله مې. وی ما ورته اواز ورکړه چې خدای پاک درته وبخښي. نو دا مطلب چې دا غوښه مې ځکه نه ورکوله چې دا مې تاسو له ساتلی، سوالګرې مې رخصت کړه. وی ګوره تا سوالګري له خپل حق ورنکړه په دې غوښه کې، نو الله تعالی هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه. اوس هغه صحابه وو نبی علیه السلام هغوی به هغه لیدل، غوښه ورته په کاڼي بدله شوه. مونږ چې پې سوچ کوو که نه، زمونږ علما لیکي چې څوک په خپل مال کې زکات نه ورکوي او صدقه او خیرات نه ورکوي، د دوی دا مال هم کاڼي دي، خو مونږ خو دومره طاقت نشته لکه د صحابو په شان، مونږ خو صاحب کشف نه یو، مونږ کاڼي هغوی ته خو الله په ژوند کې وښوله چې دا کاڼي دي چې د هغوی خېټې ته تېر نه شي. مونږ ته خو الله دا کاڼي نه ښایي، مونږ یقین خو په وجود کې دننه دي کاڼي جوړېږي، ګړونه هم څومره سخت دي، لیکن نرمي نشته. دا هغه د زکات او د صدقې حق مونږ خپل مال نه ورکوو. نو خوري په دنیا کې د کاڼي نه جوړېږي، په وجود کې دننه د کاڼي جوړېږي، زړونه هم لکه د کاڼو سخت.